که څوک پیسې راوړي، که څوک تخنیک جوړوي، که څوک ماشین جوړوي، که څوک فکر راوړي، تیوري راوړي، تخصصي مسایلو باندې کار کوي، او که کارګر دی هغه عملاً کار کوي، او که څوک مارکیټینګ کوي، که څوک نمایشګاه دایره، دا ټول یو کمپلیکس دی د تجارت او د سرمایه گذارۍ دپاره. هیله مې دا ده چې دا نمایشګاه مشخصاً د معدن او د فلزاتو دپاره یو سیکشن ورکړل شي، او دایما زموږ نه تنها چې زراعت هم په دایمي لحاظ باندې په هغې کې زموږ میوې پرتې، په هغې کې زموږ قالینې پرتې، په هغې کې زموږ تولیدات پراته، بلکې حتی اوس ایرانیان او نور خلک راځي هغه غرفې او یا هغه سالونونه د 10 کالو دپاره، د 15 کالو دپاره په کرایه نیسي. هیله مې دا ده چې دغه مدیریت خپله وزارت صنعت او تجارت وکړي، او صنعتکارانو ته، تجارانو ته، تولید کنندگانو ته، همدارنګه معدنچیانو ته، زارعینو ته د دې فرصت ورکړي چې هم موږ دایما فعاله نمایشګاه ته ولرو. امنیت هم ښه برابر دی، د دنیا په سټنډرډ باندې دا نمایشګاه جوړه شوې ده، یو بل ته لارې لري، په ډېرو عصري وسایلو باندې مجهزه ده، 15 میلیونه ډالر په سرمایه گذاري شوې ده. هیله مې دا ده چې موږ د دغه شانتې وړو وړو غرفو چې په هوټلو کې جوړو د دې حالت نه راووځو، یو دایما فعاله نمایشګاه ولرو، او هغه نمایشګاه زموږ د وزارت صنعت من تر خپل آخري حده پورې کوشش کړی چې معدنونه په مسلکي شکل ووځي. دا که غیر مسلکي څه جزوي کارونه روان وي نو په دې تکل کې او کار روان دی، انشاءالله دا به اصلاح شي. موږ یې نه ردو چې غیر مسلکي کار باندې شوی به وي، خو زموږ عمر تاسو بیا ادبي معاف د ټول حکومت عمر حساب کې نو موږ ډېر کار کړی، څومره شفاف کار کړی. تاسو وایي څومره عواید هم راجمع کړي، 14 میلیارده 133 میلیونه 4,99,390 روپۍ افغانۍ موږ راټولې کړي. تاسو د افغانستان ټول تاریخ وګورئ، که دومره پکې راجمع شوي وي نو بیا به موږ سستي او کوتاهي کړې وي. او د دې سره 15 میلیونه 2,02,540 ډالر جمع کړي. او اطمینان در کوم، ټول ملت ته اطمینان ورکوم چې موږ به په دې بسنه ونه کوو، موږ به لا زیات کوشش وکړو، لا زیات کوشش به وکړو چې زموږ د مظلوم او بېوزله افغانان نور په پردیو چوکونو کې مزدورۍ ته ونه درېږي. لیتیم افغانستان USGS امریکا اعلان کرد که 1 تریلیون ریزرو در داخل افغانستان ما لیتیم داریم. در زمانی که اعلان کردن لیتیم تقریبا در حدود تونش در نزدیکای فکر میکنم که شاید 20,000 چیز کمتر یا بالاتر دلار بود. انجینرهای افغانستان الحمدلله با آواز بسیار بلند اعلانشان بود که ما الحمدلله سرمایه‌ای که در لیتیم داریم از 3 تریلیون بالا است. خود دیگه الحمدلله اینجا کسی همه تریلیون میفهمه که 1000 میلیارد است و 1000 میلیارد کشورهای همسایه هم ندارند، غیر از کسایی که طاقت جهانی هستند دیگه کسی نداره. فلحاظ افغانستان احسان خداوند مقابله با طاقت‌های جهانی میکنه از نگاه سرمایه. شاید توضیحات بهتری هم شاید وزارت معدن براتون بدین. و استخراج از این پروسسش همه کارش در توان افغان است. And from the beginning, our intention was to hire as many Afghans as part of the process as possible, because as the previous speakers have said, we need to not just get the royalty from the mine, as many countries in Africa do. We need to have as much Afghan human capital, earning wages, and learning more about the mines. So what we did from the beginning was we worked with Afghan partner companies. You will see outside OGC is our subcontractor. And previously we took the advice of Mehdi Khalaj, who spoke earlier. And we've tried to involve as many Afghans as possible in our process so that they can learn and develop as we make these investments. So now we've finally started our work, and we're happy to see there is a new government that's come, and I can go to international conferences and I can explain that there's now peace.
that there is a government that respects contracts. It's a government that is clean. I'm not facing requests for corruption as sometimes people may have faced in the past. And that the environment should be now getting much better for exploration in Afghanistan. مونږ خپل دا هلې ځلې او دا مبارزه نه پرېږدو. د افغانستان دا پټه خزانه به مونږ به استخراج کوو، تولیدوو به، او دا به له خیره مونږ دنیاوالو ته دا رسوو. دا پټې خزانې به انشاءالله مونږ دنیا ته رسوو به، خو پراسس سوی چې دا به په افغانستان کې په کل کې د لوی اقتصاد د افغانستان په کچه هم به د یو عاید ډېره ښه منبع وي او هم به د خلکو د کار زمینه برابره کیږي. ډیر خارجان، ډیر خارجي مملکتونه د افغانستان نېچرل ریسورسز، د افغانستان معادنو باندې حساب کوي، د موږ او تاسو زراعتي توکو باندې هغوی حساب کوي، او هر خزانه او هر قدرتي منابع چې موږ او تاسو ته خدای راکړي دي دا ډیر اوچت دي، خو دا کار غواړي، دا هغې خلکو ته رسول غواړي. هغه سټنډرډونه باید موږ په هغې باندې کار وکړو چې هغه څنګه موږ پروسس کړو، هغه سټنډرډ ته موږ ورسیږو، بسته‌بندي وکړو، هغې خلکو ته موږ ورسوو. پیشنهاد ما این است که تا که معادن ما را ما به دنیا امیر به نمایش نگذاریم، نمیشه که مثلا ما بگوییم که ما پلانه چیز داریم وقتی که و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی. ایلاروی صاحب که چیزی گفت در دوبۍ ما کاملا همراهتان همکار هستیم، ان شاء الله همکارای ما میره اونجا، از وزارت محترم صنعت و تجارت، از وزارت محترم معدن. خواهش ما می است که سنگایی که ما از این طرف همکارای ما میبره و وزارت خارجه حتما مسائل ویزا و غیرهش برابر میکنه که اونجا ما نقش بسیار بارز داشته باشیم و تا قمرای شما همگام است. و در ضمن خواهش ما این است که معادن ما آهسته آهسته به طرف استخراج ان شاء الله میره و بره. و یک حرف رئی هم داریم، باز برای ازمی تریبیون بازم میگیم این کشور بدون افغانا هیچ کس برایتان جور نمیکنه. افغانای عزیز، هموطنای عزیز، مسئولین امارت اسلامی، صنعتگران عزیز، بیدار شوید. اگر جور میشود در امی 100 سال افغانستان جور میشود. روسا آمد جور نکرد، آمریکایی آمد که 48 کشور ما بارها گفتیم اینا ادعا داره که ما 2 تریلیون دلار به اقتصاد افغانستان ما مصارفات کردیم. ما اون روزم گفتم یک شفاخانه در شهر کابل نداریم. Pajhwok خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره